اسلامي امارت د دوحې په غونډه کې د خپل ګډون څخه انکار وکړ. د افغانستان د قانون وزارت وايي د ټاپي پروژې نه به د افغانستان هوایي د هر کال 400 میلیونه ډالر وي. او وروستۍ خبره ده چې د اسلامي امارت او ایراني چارواکو ترمنځ غونډه ایران د کمال خان بند ډنګبل وړاندیز کړی دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د دوحې په غونډه کې د خپل ګډون څخه انکار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په ناسته کې د ګډون په اړه ویلي چې اسلامي امارت په دې ناسته کې د یوه مسؤل اړخ په توګه د ګډون غوښتونکی و، خو په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له کبله خپل ګډون بې ګټې بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د سلواغې 28مه د دوحې په غونډه کې له نه ګډون خبر ورکړ. دغه وزارت زیاته کړې ده چې که ملګري ملتونه د افغانستان شته حقایق درک کړي او د ځینو خواو تر نفوذ او فشار لاندې رانشي، نو بیا شونې ده چې له اسلامي امارت سره په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي. په دې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش پر مشرۍ د دوحې غونډه د جنجالي او اختلافي مسالو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو استازو دویمه غونډه د یکشنبې او دوشنبې پر ورځ په دوحه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په کوربه‌توب ترسره شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پرېکړه لیک پر بنسټ د افغانستان پر خپلواک ارزونه نومي راپور بیا کتنه ترسره کیږي. اسلامي امارت لا د مخکې څرګنده کړې وه چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې ده. د راپورونو له مخې چې څه موده مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چرسنبالي امیر خان متقي ویلي و چې که اسلامي امارت شرطونه په پام کې ونه نیول شي، د دوحې په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې نه به د افغانستان عواید هر کال 400 میلیونه ډالر وي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور د شنبې په ورځ په کابل کې د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس مراد امانوف سره کتلې دي. دغه وزارت وايي له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د غازو د انتقال پروژې له لارې افغانستان ته د کال 400 میلیونه ډالر ګټه رسیږي. په دغه کتنه کې شهاب الدین دلاور د ټاپي پروژې په اړه د بحث ترڅنګ د دغه پروژې د کار د بهیر پر چټکتیا او په دې برخه کې د اسلامي امارت پر ملاتړ او همکارۍ ټینګار وکړ. شهاب الدین دلاور ټاپي پروژه د افغانستان په ګډون په دې پروژه کې د داخلو ټولو هیوادونو لپاره ګټوره بللې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر هم له دغه ستر اقتصادي پروژې څخه د افغانانو د ملاتړ یادونه هم کړې ده. له افغانستان څخه پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د لیک د پروژې کار په 2014 کال کې پیل شوی و، خو له هغه وخت راهیسې تخنیکي، سیاسي او امنیتي ستونزې تل د دغه پروژې د عملي کېدو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. دغه پروژه له کندهار، فراه، هلمند او هرات ولایتونو څخه تیریږي چې ډېرې سیمې په تیر کې ناامنه او د طالبانو په لاس کې وې. وروسته له هغې چې اسلامي امارت د افغانستان واک ترلاسه کړ، د اسلامي امارت د دفاع، کورنیو چارو او استخباراتو وزارتونو چارواکو
په کابل کې د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس سره د دغې پروژې د امنیت په اړه خبرې وکړې او ډاډ یې ورکړ چې د دې پروژې امنیت به ساتي. ایراني رسنیو خبر ورکړی چې د هلمند سیند د اوبو کمیسیون غونډه بې پایلې پای ته ورسېده. ایراني رسنیو خبر ورکړی چې په سیستان او بلوچستان ایالت کې د هلمند سیند اوبو د کمیسیون 28مه ناسته بې پایلې پای ته رسېدلې ده. د ایرنا راپور له مخې په دغه ناسته کې د ایران استازیو د هلمند په سیند کې د بندونو د جوړولو په شمول د خنډونو په لرې کولو ټینګار کړی دی. دغه ناسته د ایران او اسلامي امارت د استازو په ګډون د سلواغې میاشتې په 25مه 26مه نیټه د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت په زابل ښار کې جوړه شوې وه. ایرنا خبري اژانس د ایران جمهوریت د انرژۍ د وزارت په حواله لیکلي چې دغه غونډه د ایران او افغانستان ترمنځ د 1951 کال د هلمند د سیند د تړون د پلي کولو په موخه جوړه شوې وه. د ایران د انرژۍ وزارت وایي چې د دغه وزارت استازو په دې ناسته کې د اسلامي امارات استازو ته په وروستیو کلونو کې د هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو حق د نه رسېدو په اړه مفصل راپور وړاندې کړی دی. د ایران استازو د دغه سیند په اوږدو کې د شته تخنیکي ستونزو په لرې کولو ټینګار کړی چې د ایران د اوبو د حق مخه یې نیولې. دغه چارواکو د افغانستان لخوا د جوړو شویو بندونو او په ځانګړي ډول د کمال خان بند پر لرې کولو ټینګار کړی دی. د دغه راپور له مخې اسلامي امارت په افغانستان کې سخته وچکالۍ د ایران د اوبو د حق پر برابرولو کې خنډ بللی، خو دغه دلیل د ایراني استازو لخوا ننګول شوی دی. په هلمند سیند کې د ایران د اوبو د حق موضوع د اسلامي امارت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ یوه جنجالي مسله ده. ایران وایي چې د هلمند له سیند نه د اوبو حق نه ورکول کیږي، خو اسلامي امارت د دغه کار دلیل په افغانستان کې وچکالۍ پورې تړلی دی. تر دې مخکې یو ایراني پلاوي د هلمند له سیند څخه لیدنه کړې وه او د اسلامي جمهوریت چارواکو هم وچکالي په هلمند سیند کې د اوبو کمښت موضوع تایید کړې وه. او په همدې حال کې ایران د سیند په اوږدو کې د بندونو پر جوړولو اعتراض کړی دی.